د نومبر په 23مه په پېښور اسلاميه کالجيټ مېدان کې د ورځنۍ د کتاب مېلې پرانسته وشوه چې پکې څه 100 پورې د بیلابېلو ژبو کتابونه په سټالونو کې ايښودل شوي وو. په دغه مېله کې د پښتو، اردو، انګریزۍ، فارسۍ او نورو ژبو کتابونه د 500 نه واخله تر 80% پورې په کمه بیه باندې خرڅول کېدل. د پېښور اسلاميه او ظریف پوهنتون په شمول په ګډ شمېر کې نورو تعلیمي ادارو زدکوونکي دغه مېلې ته ورغلي وو. تاسو له ډېر ښه موقع ده نو دې نه تاسو فایده والئ. دغه درې ورځنۍ کتاب میله د اسلامي جمعیت طلبه لخوا را جوړه شوې وه چې مقصد یې په هلکانو او جینکو کې د کتاب لوست شوق راژوندی کول وو. د کتابونو ترڅنګ په دغه میله کې د هلکانو دپاره د وینې کیمپ هم لګولی شوی و او په دې مهال ګڼ شمېر هلکانو وینه ورکړله. دغه میلې ته ورغلیو هلکانو او جینکو زدکوونکو وویل د موبایل، لیپټاپ، سوشل میډیا او نور ټکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتاب لوست شوق ډیر کم شوی دی. دوی وویل څومره هم چې په زیات شمېر کې دغه ډول میلې را جوړیږي نو دې سره به په ځوانانو کې د کتاب لوستلو شوق بیا راژوندی کیږي. نو داسې میلې چې کیږي نو په دې کې طالب علمانو ته چې کوم دی نو په نیمه قیمت باندې کتابونه میلاویږي او بله دا چې سټالونه پکې مختلف لګي کلچرل سټالونه په دې کې چې کوم دی تفریح مو کم ورته میلاویږي. نو داسې قسمه میلې چې ډېرې شي نو ښه به وي ځکه چې کتابونه نن سبا چې کوم دا په نیټ هم میلاویږي خو هغه شان خوندې نه کوم چې د هارډ فارم کې چې کوم کتاب میلاویږي. د بیلابېلو پوهنتونونو زدکوونکو وویل د پېښور ښار ترڅنګ دی د کتاب میلې په کلیوالو سیمو کې هم را جوړې کړی شي چې د هغو ځایونو ځوان کول هم دې نه استفاده واخلي. فرید، شینواري، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.